تاسو یو روبوټیک سیستم جوړ کړی ده. د دغه انګېزه څه شی وه چې تاسو دغسې یو نوښت کړی دی؟ ټولنیزو رسنیو بندېدل چې اکثره هېوادوال سلګونه هېوادوال د ژمي په موسم ګازي بخارۍ چلاندي، بیا د دوی د کمې توجه څخه اکسیجن ګاز له منځه تللي او ځای یې کاربن مونوکساید ګاز نیولی چې بیا د خلکو دا تنفس کړي او په هغه سیمه کې چې هغه خلک اوسېږي هغو خپل ژوند له لاسه نه د MQ سنسر دی چې د غازاتو پورې تړلی دی چې دا کوم غازات چې دي هغه اول دی تحلیلوي او بل چې د اډرینو اونو ته وایي چې هغه کوم د انسان دماغ چې دی دا هماغه رقم کار کوي. اول دغه شی چې موږ انتخاب کړی د دې لپاره مو انتخاب کړی چې دا یو کوچنۍ خونه ده تر څو د ژر اکسیجن ګاز له منځه ولاړ شي او کاربن مونوکساید ګاز تولید شي. موږ دلته اور پرېږدو او سر پسې رابندوو. اوس دلته کاربن مونوکساید ګاز زیات شو نو دلته نور خطر دی د هغه نورمالې اندازې څخه نور هغه فضا ککړه ده نو موږ باید په دې وخت کې کړکین خلاص کړو، دروازه خلاص کړو. په دې وخت کې لا موږ فرصت لرو چې یو څه وکړو. که د دې څخه نور هم حالت اضطراري شو نو بیا ته نشئ کولی چې ژوندی ووځې. سلامونه دوستانو، خدای دې چې روغ جوړ اوسئ. ساجن په تن اوسئ. په نن خپرونه کې راسره د کندهار دوه ښکلي ځوانان عزیز الله عزیزي او احمد طاهر هوتک راسره په خپرونه کې مېلمانه دي. دوی داسې یو ښکلی نوښت کړی ده. زموږ په تېر کې داسې یو ستونزې سره ژمي کې ستونزې سره مخامخ شي، دا ګاز به کوټه کې بل و نو موږ ډېر اکثریته کورنۍ وو چې هغوی د لاسه ورکړي دي. نو دوی داسې یو نوښت کړی چې تر څو د هغه مرګ څخه دغه د انسانانو ژوند وژغوري. نو دوی داسې یو روبوټیک سیستم جوړ کړی ده. دواړه چې دوی د روبوټیک په برخه کې کار کوي نو به هم موږ ته خپل په مفصل ډول ځان معرفي کړي، بیا نور به د خیر سره دغه روبوټیک دې په اړه به موږ ته لږ معلومات راکړي. عزیز صاحب، ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. په اول کې دې مفصل ډول ځان معرفي کړئ او د کوم ښوونځي څخه فارغ شوی. ډېره زیات مننه وردګ صاحب، تاسو او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم عزیز الله دی، د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحال کندهار شاه حسین هوتک افغانپور تعلیل لیسې د 11 ټولګي زده کوونکی. هوتک صاحب، ته دې هم که ځان معرفي کړي. زه احمد طاهر هوتک د کندهار شاه حسین علي لیسې زده کوونکی یم چې په 11 ټولګي کې د عزیز الله سره اوسېدونکی یم. خوشحاله شوم د دواړو څخه مو چې تاسو زما په خپرونه کې نن مېلمانه یاستئ. عزیزي صاحب، تو یو روبوټیک سیستم جوړ کړی ده. د دغه انګېزه څه شی وه چې تاسو دغسې یو نوښت کړی ده او نوښت مو ټولنې ته غواړئ وړاندې کړئ؟ مننه. دا خو موږ پر ټولنیزو رسنیو بندېدل چې اکثره هېوادوال سلګونه هېوادوال د ژمي په موسم ګازي بخارۍ چلاندي، بیا د دوی د کمې توجه څخه اکسیجن ګاز له منځه تللي او ځای یې کاربن مونوکساید ګاز نیولی چې بیا د خلکو دا تنفس کړي او په هغه سیمه کې چې هغه خلک اوسېږي هغو خپل ژوند له لاسه. دغه کار چې تاسو کړی ده، تاسو په دواړو په شریکه کړی او که یوازې مو کړی ده؟ ما او هوتک صاحب په همکاري ترسره کړی. دغه روبوټیک سیستم دی، که ته راته لږ زره تشریح کړې دا څه رقم سیستم؟ بیا به هلته په عملي برخه کې هم د دې تشریح ورکړو. خو په دې کې دې ته موږ د کاربن مونوکساید ډیټکټر نوم ورکړی دی، یعنې کاربن مونوکساید ګاز ډیټکټ کوي. چې کله موږ اکسیجن اخلو هغه موږ عادي یو، مګر کاربن مونوکساید ګاز واخلو موږ سست کېږو او زموږ هغه کوم انسا چې بیا پوره کار نه کوي. په دې پروژه کې موږ د MQ سنسر څخه کار اخیستی دی چې هغه عموماً ګازات ډیټکټ کوي. بل اډرینو اونو ده چې هغه پروسس کوي، په دې باندې فکر وایي آیا دا د انسان لپاره خطري دی نه دی خطري. او بل یوه دانه OLED ډسپلی لرو چې هغه موږ ته ښیي چې خطر دی یا د کچه یې دومره ده، هغه کومه پرسنټیج اکسیجن چې ده هغه موږ ته ښیي. او بل یوه دانه بزر څخه موږ استفاده کړې ده چې هغه موږ ته الارم وایي د خطر په وخت. عزیز صاحب، ډېره مننه. څومره وخت کې مو دغه کار بشپړ کړ؟ تاسو سره په داسې خو د ښوونځي په سطحه دا کار ترسره کړی ده. څوک درسره همکار و؟ استاد هم و نه و؟ همکار خو ما او طاهر هوتک او راسره قدرمن استاد احسان الله دراني په دې برخه کې ډېر کومک وکړي چې کله موږ په دې برخه کې ناکامه کېدلو ده به بیا انګېزه راکړو ترڅو بیا هڅه وکړو او بیا یې جوړ. نو استاد زموږ د کیمیا استاد احسان الله دراني او ما او ده سرته رسولی. نور پوښتنې به د هوتک صاحب څخه وکړو. هوتک صاحب، څو پوښتنې به ستا څخه هم وکړو، بیا به ته به موږ ته تشریح هم کړې.
څومره وخت یې ونیو تر څو دغه روبوټیک سیستم مو راجوړ کړو؟ بلې د دې په جوړېدو او هغه سامان ترلاسه کولو کې یو نیم میاشت تقریبا وخت یې ونیوی، ځکه هلته کندهار کې د دې سامان هم نه پیدا کېدی. کابل سره موږ په تماس کې وو، نو هغه سامان چې رارسېدی تقریبا یو 2-3 ورځې کې لارې تېرې شوې. بیا چې مکتب ته راورسېدی یا کوم د استعمال ځای ته موږ وکتل او بیا کوم اپلوډینګ و هغه بخش و تقریبا یو نیمه میاشت مکمل ونیو. ډېر ښکلی نوښت مو کړی دی. تاسو د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره مو هڅې کړې دي. خدای مو تاسو اجرونه درکړي او دا راتلونکي پلان مو هم موږ ته راتشریح کړي. بلې د راتلونکي کې موږ غواړو چې دغه روبوټیک چې کومه بخش دی په دغه کې نور پرمختګ وکړو، ځکه ټوله نړۍ چې ده اوس د روبوټیک په بخش کې په سیالۍ کې دي سره. نو موږ هم غواړو چې دغه ته نور دوام ورکړو. انشاءالله اوسئ، سلامت اوسئ. ځوانانو ته مو پیغام څه شی ده؟ که دغسې تاسو اوس نوښتونه وکړو، اوس نړۍ د ټکنالوژۍ نړۍ ده او هر څه د ټکنالوژۍ څخه استفاده کوي، ځوانانو ته مو پیغام د څه شی دی؟ بلې ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې د هېواد کې چې کومې زده کړې دي، هغه زده کړې ته دوام ورنه کړي. لکه په یو شي کې چې ډېر پرمختګ وکړي، نو باید روبوټیک بخش ته هم یو څه توجه وکړي، ځکه دا اوس نوی دی او خلک ډېر توجه نه ورته کوي. خوشحاله اوسئ. تېره هم دا مطرح کړو چې تاسو اوس دا روبوټیک سیستم جوړ کړی دی چې دا اوس نوی کامیاب شوی ده. داسې په ذهن کې مو داسې یو څه نور د دې په عوض کې نور په ذهن کې مو داسې بل څه شی ذهن ته راځي چې تر څو هغه د خیر سره راتلونکي لپاره پلان لري چې جوړ کړئ د خیر سره، تر څو د افغانستان په سطحه تاسو د هېواد له نورو هېوادونو سره هم داسې سیالي وکړئ؟ په دې برخه کې موږ نور هم ترسره کړي دي او نور هم څه مو جوړ کړي دي؟ بغیر دې کې مو نور څه شی جوړ کړي؟ هغه چې یو سمارټ ریګیشن فنم و او یو خودکار اطفایه و چې دلته مثلا اور بلیږي دی خپله ورځي هلته هغه اور مړ بیرته خپل ټاکلي ځای ته ځان رسوي. دغه پروسه که موږ د دغه تشریح کې ځینې څه رقم واوسي دا مرحله یې ته تشریح کړي که هوتک صاحب یې تشریح کړي؟ هغه هوتک صاحب یې درته تشریح کړي، چان بیا دی تشریح کړي، زه بیا هوتک صاحب مهرباني که دغه مرحلې دغه ټول موږ ته رسېږي زه تشریح غوندې کړي. دوستانو ما سره هوتک صاحب والي صاحب چې دغه مرحله موږ ته تشریح کوي چې او عملي کار به هم موږ ته کوي. هوتک صاحب دغه مرحلې تشریح کړي راته کوم دي دغه نومونه یې راته واخلئ. بلې یو دانه د MQ سینسر دی چې د غازاتو پورې تړلی دی، چې دا کوم غازات چې دی هغه اول دی تحلیلوي، او بل چې د اردوینو اونو ته وایي چې هغه کوم د انسان دماغ چې دی دا هغه رقم کار کوي. او بل OLG ډسپلی ده چې کومه ډاټا راځي هغه دی په خپل سکرین کې ورته ښکاره کوي، او یو بزر دی چې تر څو انسان ته هغه کوم حساسو سره دا وا سره په هغه سره راکښېني یا کوم تجهیزات هغه باید وکړي، لکه دروازه چې خلاص کړي خلاص کړي یا داسې نور. بالکل دا چې کله تاسو ویلي چې وارنینګ ورکړي، کله چې دغه کور کې مثال دغه ګاز زیات شي بیا د خپله اتومات وارنینګ ورکړي؟ بله چې تر 25 پورې موږ تر اوسه هغه کوم عدد ټاکلی دی، تقریبا د هوا ته تقریبا هغه عمومي چې دی 12 دی، هغه عادي حالت چې دی 12% دا چې بیا د دغه څلور 25 ته ورسېږي یا د 25 ته لوړ شي بیا الارم ورکوي او پر سکرین یې ښیي. دوستانو موږ ته چې دغه مرحلې هوتک صاحب تشریح کړئ، اوس عزیز صاحب نوبت راغی چې ورته موږ ته عملي کار وکړي. عزیز صاحب موږ د عملي کار وکړی که نه څه رقم دغه دوستانو کور څه رقم کېږي؟ اول دغه شی چې موږ انتخاب کړی د دې لپاره مو انتخاب کړی چې دا یو کوچنۍ خونه ده تر څو د ژر اکسیجن ګاز د منځه ولاړ شي او کاربن مونوکساید ګاز تولید شي. نو دلته موږ اور بلوو، نو دی بیا کاربن مونوکساید ګاز اخلي، اردوینو ته راوړي، اردوینو پر هغه باندې تحلیل کوي، فکر کوي که چیرې دا محیط خطري و موږ ته زنګ وي او دلته پر ډسپلی باندې ډینجر راته ښي. اوس دلته نورماله دی، الارم شی نشته، یعنې هر څه برابر دي. دغه بغیر د برق څخه هم چې مثال دغه سیستم مو جوړ کړی د کار کوي که نه وارنینګ ورکوي یا نه ورکوي؟ باید تر 12 ولټه کم برق یا هم 12 ولټه برق ولري، د دې څخه کم کار نشي ترسره کولی، ځکه چې اردوینو هم برق غواړي، سینسر هم غواړي، ډسپلی هم غواړي او بزر هم غواړي، بې له برق کار نشي کولی. عادي پاور بینک هم دې ته 15 ورځې کار کوي. دغه د عادي پاور بانک ورته وصل کړي کار کوي ته خو که موږ دلته اوس اور ورکړو اوس موږ دلته اور پرېږدو او سر پسې رابندوو. اوس دلته کاربن مونوکساید ګاز زیات شو، نو دلته نور خطر دی د هغه نورمالې اندازې څخه نور هغه فضا ککړه ده، نو موږ باید په دې وخت کې کړکین خلاص کړو، دروازه خلاص کړو. په دې وخت کې د موږ فرصت لرو چې یو څه وکړو.
که د دې څخه نور هم حالات اضطراري شي نو بیا ته نشې کولی چې ژوندی ووځې. یعنې دا چې ګاز مکمل کوټه نیسي اکسیجن بندېږي. نو که د دې سر موږ خلاص کړو یو ګوړی یې پرېږدو بېرته دی دغه الارم پرېږدي تر څو اکسیجن داخل اکسیجن ورته داخله کېږي چې اکسیجن داخل شو اکسیجن ګاز بېرته د وروسته راغلی او کاربن مونوکساید ګاز ووت. دوستانو تاسو ولیدل دغه مرحله چې موږ په افغانستان کې پرې تېر ژمي کې ډېر اکثریته زموږ وطنداران شهیدان شول او وفات شول د همدغه ګاز چې ونیول او په شهادت ورسېدل ځکه کور کې اکسیجن کوټه کې اکسیجن بندېږي نو زموږ قنداري وروڼو داسې یو نوښت کړی ده چې راتلونکي لپاره انشاءالله که دولت سره همکاري وکړي دوی به د خیر سره دغه ته ډېر پرمختګ ورکړي او زموږ د وطندارانو ډېر ژوند به هم وژغوري. دا زموږ خپرونه چې تاسو ته مو در وړاندې کړه تر بیا چې زه عطاالله وردک له ابدالۍ څخه ستاسو په درنو چې منتظرېږم تاسو په لویه بخون خلاص کړم د زموږ په ټول چت کې به راګرځئ.